د کهانۍ شروعات کې موږ نانسي نومي جینۍ وینو. دا په پټو کې خپل ټیسټ وکړي نو د دې د پریګننسۍ ټیسټ پازیټیو راشي. په دې باندې دا ډیره زیاته ویریږي ولې چې د دې خو لا واده نه دی شوی او نه د چا سره تعلقات شته. په دې ټینشن کې دا گاړی روان کی او د خپل پلار ریسټورنټ طرف ته روانه شي. دا په خپل باندې په دغه ریسټورنټ کې منیجر وي. په لار کې دې ته گاړی خراب شي نو دا گاړی پریدي او پیدل روانه شي. په دې لار باندې یو بابي نومي کس په سایکل باندې را روان وي. دا په اصل کې د دیو په ریسټورنټ کې کار کوي. نو دا د دې سایکل ته وخیږي او دغه ریسټورنټ طرف ته روان شي. دا چې کله خپل هوټل ته راورسي نو د دې پلار ورته وایي چې نن به د هوټل کې ته پاتې کېږي ولې چې زما سم میټینګ دی او زه چرته ځمه. نو نانسي د خپل پلار خبره ومني. د دې پلار ورته وایي چې ستا د مدد دپاره ما جیک دلته ایسار کو. خو نانسي په دې خبره باندې غوسه شي او خپل پلار ته وایي چې جیک به دې نه ایسارولی ولې چې جیک د دې نه وي خوښ. دا خپل پلار ته وایي چې ته بابي دلته ایسار کا. خو د دې پلار د دې خبره نه مني ولې چې دې جیک ته ویلي دي. په دې ټیم کې نانسي د هوټل نه بار راوځي نو په دې باندې الټې ولګي. دا د پریګننسۍ علامات وي. دلته جیک د سیګریټ څکلې دپاره ولاړ وي. جیک چې دا ویني نو هغه ته پته ولګي. دا ورته وایي چې ستا پلار ته ستا په باره کې پته ده. خو نانسي د دې جواب ورنکړي او غلې پاتې شي. په دې ټیم کې د نانسي پلار دلته راشي. په دې باندې نانسي ویریږي خو د دې پلار د دې طرف ته سوچ نه وي. د دې پلار جیک ته وایي چې زما د تلو نه پس چې کوم ګاک راشي نو ته به په خپله باندې هینډل کې او ستا مدد به نانسي کوي. د دې نه پس چې نانسي او جیک د هوټل ته دننه راشي په دغه ټیم کې د هوټل نه بار څه غونډګان راشي. دیو دلته مستی کوي. دیو بار یوه سوی وجلي او ایښې وي. د دې غونډګانو په وجه باندې هوټل ته ګاک نه راځي. د دې وجې نه نانسي بهر وځي. دا ورته وایي چې تاسو د دې ځای نه لاړ شئ. خو دا غونډګان د دې خبره ونه مني بلکې خپلې څیرې واغوندي او هوټل ته دننه راشي. دا ورسره ډیره بدتمیزي کوي. په دې باندې نانسي له غوسه ورشي. دا ورته وایي که تاسو د دې ځای نه ځئ نو زه به پولیس ته فون وکړم. خو دا غونډګان د دې ځای نه نه ځي. نو نانسي د قصده فون غوږ ته ونیسي او پولیس ته فون وکړي چې دا غونډګان د دې ځای نه لاړ شي. په دې باندې دا غونډګان د دې ځای نه وځي. خو یو کس نانسي ته وایي چې موږ اوس د دې ځای نه ځو خو موږ به واپس ضرور راځو. د نانسي په بېعزتۍ باندې د دې ټول سټاف خاندي. په دې باندې نانسي له غوسه ورشي. دا خپل سټاف راوغواړي او ټولو ته وایي چې زه ستاسو منیجره یم. زه چې درته څه وایم نو هغه کار به تاسو کوئ او زما عزت کول ستاسو فرض دي. خو جیک ورته وایي چې دا هر څه ستا د پلار دي ستا نه دي او ورته وایي چې ستا نه خو ډېر قابله موږ یو. په دې باندې نانسي له غوسه ورشي او جیک د دې نوکرۍ نه وباسي. جیک ډېر زیات خفه شي او ورته وایي چې ته داسې نشي کولی. خو نانسي ورته وایي چې زه ستا منیجره یم زه تا د دې نوکرۍ نه وباسم. جیک ډېر خفه شي او ډېر په غوسه باندې د دې ځای نه وځي. نانسي ډېره زیاته غوسه وي. دا واشروم ته لاړه شي او خپل مخ وینځي. د واشروم نه بهر بابي مونږ وینو. دا د نانسي خواله راغلی وي. دا نانسي ته وایي چې زه به ستا د مدد دپاره نن شپه ایسار شم ولې چې تا جیک ایستلی دی او د شپې نه یوازې دلته ته نشي پاتې کېدی. په دې باندې نانسي له غوسه ورشي. د دې دا خیال چې بابي په ما باندې زړه سیزي نو دې ته غوسه شي او دا هم د دې ځای نه وباسي او ورته وایي چې زما څه تعلقات مه سیوا کوه. نو بابي هم په ډېر غوسه باندې د دې ځای نه وځي. لږ وخت پس د دې سټاف هم چوټي شي او د دې ځای نه لاړ شي. نانسي دلته یوازې پاتې شي. دا لاول د دې ځای صفایي وکړي بیا خپل پلار ته فون وکړي. دا ورته وایي چې ما جیک د نوکرۍ نه ویستو ولې چې هغه ډېر زیات بدتمیزه و. د دې پلار ډېر حیرانه شي. خو نانسي ورته وایي چې زما به بالکل عزت نه کوو. د دې پلار ډېر پریشانه شي ولې چې اوس به نانسي یوازې شپه کوي. د دې پلار ورته وایي چې ته ټوله شپه بیداره اوسه او که څه حرکت باندې پیښ وي نو ما ته به فون وکړي. خو نانسي یریږي نه. دا یوه ګانه ولګوي او دلته ډانس شروع کړي. دا په هوټل کې صفایي کوي. په دغه ټیم کې دا بهر ویني چې څه غونډګان راغلي او د دې هوټل خواته ولاړ دي. دا ډېره زیاته ګبراو شي او په سپیکر کې ورته وایي چې تاسو د دې ځای نه لاړ شئ ګنې زه به پولیس ته فون وکړم. په دې ټیم کې دې ته پته ولګي چې د دې د هوټل ټولې دروازې کولاو دي. نو دا جل د دې هوټل دروازې بندې کړي. د دې نه پس دا پولیس ته فون وکړي چې بار څه غونډګان راغلي دي او زما د تنګولې کوشش کوي. نو پولیس ورته وایي چې زه به ستا د مدد دپاره ډېر زر درشم. د دې نه پس غونډګان یو غوبل جوړ کړي. په دې باندې دا ویریږي او د ټیبل لاندې پټه شي. لږ وخت پس چې د دروازې ټکول بند شي نو دا ډېره زیاته یریدلي. خو په دې کې دوباره دروازه وټکېږي. دا غلی شان ورشي او چې بهر وګوري نو دلته پولیس والا راغلی وي. دا ورته دروازه کولاو کړي او پولیس دننه راشي. نو پولیس ورته وایي چې دلته به زه تلاشي کوم. زه به دا هر څه ګورم. دا د دې هوټل هر یو ګوټ وګوري. خو د نانسي نه علاوه دې ته څوک دلته میلاو نشي. دې ته بهر هم څوک
څوک میلاو نشي نو دا په پولیسو کې رپورټ وکړي چې دلته خو څوک نشته دی او ماته څه خطره نه ښکاري، کیدای شي چې دا د دې جینۍ څه وهم وي او د دې د یاري لرې کېدو دپاره دا دلته ایسار شي. د دې نه پس ورله نانسي چای راوړي او دا دلته کینی، خو نانسي ډیره زیاته یریږي. نو پولیس ورته وایي چې ته زما سره پولیس سټیشن ته لاړه شه، ولې چې دا غونډګان ډیر خطرناک دي. نو دای د خپل ځان سره روانه کی، خو د شانه په دې پولیس والا باندې څوک حمله وکړي. نانسي په دې باندې ډیره ویریږي نو دا هوټل ته رامنډه کی. دا په یو ګیراج کې پټه شوې وي او ډیره زیاته یریږي. دې ته څه پته نه لګي چې زه اوس څنګه خپل ځان د دې غونډګانو نه خلاص کم. خو په دغه ټیم کې دا بار بابي ویني، په دې باندې نانسي ته لږه حوصله میلاو شي. دا بابي خپل هوټل ته راولي او دلته یې پټ کي. دا غونډګان هم دې هوټل ته دننه شي. دلته کې نانسي خپلې یوې ملګرې ته میسج وکړي، ورته وایي چې زما د مدد دپاره راشه. په دغه ټیم کې دا غونډګان راشي او دې ونیسي. دیو د نانسي لاسونه وتړي او په یوه کمره کې بنده کي. خو نانسي په څه ناڅه طریقه باندې خپل لاس کولاو کي. دا ډیره زیاته ګبراو شوي نو دا د جب نه یو چاکو راواخلي او د یو کس په خپه کې خښ کي. نانسي چې کله د دې ماسک لرې کي نو دا ډیره زیاته حیرانه شي، ولې چې دا بل څوک نه دی بلکې د دې د هوټل یو نوکر دی. لږ وخت پس دې ته پته ولګي چې بابي هم د دې سره میلاو دی. دا ټول غونډګان د دې د هوټل خپل نوکران دي. دا د خپلې بدلې دپاره دلته راغلي دي. بابي هم د دې سره میلاو شوی وي، ولې چې نن دې د بابي بېعزتي هم کړې وه. په اصل کې دې چې کله جیک د نوکرۍ نه ویستی وي نو دا ډیر زیات غوسه وي. دا په هر قیمت باندې د نانسي نه بدله اخیستل غواړي. دا د هغه غونډګانو خواته تللی وي کوم چې نن د هوټل نه بهر راغلي وو. دلته کې دا په چاکو باندې د دې یو ملګری مړ کي. په دې باندې دا ټول غونډګان ډیر ویریږي او دې بل ملګري له تماچه ورکي او ورته وایي چې دا غونډګان مړه کا. خو د دې ملګري داسې نشو کولی. په دې باندې دا غونډګان وتښتي. دا د دغه کسانو ماسکونه او کپړې راواخلي او بیا د خپلو نورو ملګرو سره میلاو شي او ورته وایي چې نانسي ستاسو د ټولو بېعزتي کړې ده او هغه ډیره خرابه منیجره ده. زه غواړم چې د هغې نه بدل واخلو. دیو ټول نانسي ته ډیر غوسه وي نو د دې سره ملګري شي. بابي هم د دې سره ملګری شي، خو د بابي دا خیال وي چې دا به نانسي صرف ویری او پرېږدي. خو چې جیک کله پولیس مړ کو نو دې ته پته ولګي چې دا خو سیریس دی او د نانسي غم ورسره پیدا شي، ولې چې دا د نانسي سره مینه کوي. د دې وجې نه خپل ماسک لرې کړي او د نانسي خواله ورشي. دا کم کس چې نانسي په چاکو باندې والی دا ډیر زیات زخمی نو دې وی راواخلي هوټل ته دننه راوړي او د دې د بچ کولو کوشش کوي. دلته کې بابي ته د نانسي د ګاډي چابیانې میلاو شي. لږ ټیم پس یو کس راشي او جیک ته وایي چې نانسي د دې ځینه وتښتېده. نو جیک ډیر زیات غوسه شي او خپلو ملګرو ته وایي چې په دې پسې شاته ولګئ او بابي ته وایي چې ته پسې هم ولګه. خو بابي الټه په جیک باندې وار وکړي، د دې په مخ باندې یو تیز وار وکړي. بل خوا موږ د نانسي پلار وینو، دا بار بار دغه رسټورنټ ته پون کوي خو د دې پون څوک اوچت نه کړي. دی خو هغه بل کس نانسي نیولې وي نو نانسي په خوټ کېدلې اوبه ورواړئ، په دې باندې د دې نه چمړه واوړي. دا په دې هوټل کې واپس پټه شي، خو دا ویني چې بابي ډیر زیات زخمی شوی دی نو د دې د مدد دپاره دا ورشي. په دغه ټیم کې د دې ملګري دلته راشي کومې ته چې دې میسج کړی و، خو چې دا د دې زی حالت ویني نو ډیره زیاته ویریږي او د دې ځي نه وتښتي. بابي نانسي له هغه چابیانې ورکړي او ورته وایي چې ته د دې ځي نه وتښته. نانسي دا چابیانې راواخلي او د دې ځي نه منډه کړي، خو چې دا څنګه بهر وځي نو د شانه په جیک حمله وکړي. دا په دې کې چاکو خښ کړي او هوټل ته دننه راولي. د دې دا خیال چې ټول کسان مړه شو نو دا د دې ځي نه وتښتي او پولیس ته فون وکړي. د دې دا خیال چې پولیس به په ما شک ونه کړي او زه به دغه شان د دې ښار نه وتښتم، خو په اصل کې نانسي اوس هم ژوندۍ وي. دا د خپل خېټې نه چاکو لرې کړي او د بابي خواله ورشي، خو بابي مړ شوی وي. په دې باندې دا ډیره زیاته وجاړي او د بدلې دپاره راپاسي او په جیک پسې روانه شي. دا د جیک د کور دروازه وټکئ. جیک ډیر زیات ګبراو شي. دا چې د دروازې خواله ورشي نو نانسي د دې شاله راشي او په دې کې چاکو خښ کړي. د دې بدله پوره شي نو دا واپس را روانه شي. دا ډیره زیاته زخمی شوي او ډیره وینه تیتلي، د دې وجې نه دا په سړک راولویږي. خو لږ وخت پس د دې خواته یو گاډی راشي، د دې نه د دې پلار راکوز شي. دا چې خپله لور ویني نو ډیر زیات پریشانه شي او ورته وایي چې همت وساته، زه تا د ډاکټر خواله بوځمه. خو نانسي ورله حوصله ورکوي او سپا سپا ورته ووایي چې زه پرګننټ یم. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. خو ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.